د زابل لپاره نوی ټاکل شوی والي خپله دنده نن رسما پیل کړه. نوموړي په جوړه شوې غونډه کې د دې ولایت ولسونو سره ژمنه وکړل چې د سولې او یووالي لپاره به ډیر کار ترسره کړي تر څو شته ناخوالې له منځه یوسي. والي د دې ولایت د قومي مشرانو او ولسونو غوښتنه وکړل چې ورسره د په دې برخه کې همکاري وکړي. والي د امنیت د ټینګښت او د پرمختګ لپاره د کار ډاډ ورکړ. د وطن لپاره د صلح لپاره یو आवाज باید موږ ته په دغه وطن کې ضرورت د صلح ده. ګوره تجربو ثابته کړه چې یو څوک حکومت نشي صلح وکړو او داسې صلح وکړو چې بیا یو طرف بیرون پرې نه دوږو چې بیا توپک راوخلي بیا څلوېښت کاله له هغې سره وي. ولې موږ هم انسانان ژوند باید وکړو د انسانیت لپاره پیدا شوي یو. دا خو دې باندې نه کېږي چې هر وخت موږ توپک او دنیا به خپله سالاره باندې خرڅوي. د سیمهییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې سلاکار د دې ولایت د والي په پیژندغونډه کې د دې ولایت د ولسونو غوښتنه وکړل چې سره یو موټی دي سي او د نوي والي سره د په ګډه د دې ولایت د پرمختګ لپاره کار وکړي. اوله خبره بدای چې والیانو سره یا د نظامی چارواکو سره جادو نشته چې دوی جادو وکي هر څه سیمه ګل ګلزار دا مسؤلیت لري محدود صلاحیت لري په غي چوکاټ کې دوی کار کوي. نو اگر کار په محدوده کې کتا سره همکاري وکړي دا سیمه بدلیدل شي کتا سره همکاري ونه کوي د بدلون امکان نشته. د زابل د ولایتي شورا رئیس هم پر یووالي او ګډ کار کولو ټینګار وکړ او هیله یې وښوده چې په مرکز او ولسوالیو کې د خلکو شته ستونزې حل شي. جناب والي صاحب څخه مو اولینه غوښتنه دا د اولین کار به دی چې زابلیان ټول پرې وټغر کښېنئ او موږ په دې اطمینان یو ځکه چې احمدزی بیا د احمدزو له خانانو څخه انشاءالله جرګې له تی سره شروع شوي دي. نو خدای دې وکړي چې زابلیان پرې وکمبله راټول کړي. حاجي والي صاحب زابلیان د یووالي ډېر ښه یووالی زابلیانو درلوده او زابلیان په خپل منځ کې هیڅ شی هم نه لري. د زابل ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والي په داسې حال کې د سولې او یووالي لپاره غږ کوي چې تازه د هیواد په کچه د سولې د راوستلو او تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره هڅې دوام لري.